دا پیغورونه به یې ورکړو. تاسو بنګړي باچولي وکړ، تاسو خو سړي نه یې. ښځو به هر خاوند له پیغور ورکو، ته څنګه ډوډۍ خورې، ته څنګه اوبس کې، تا له شرم نه راځي؟ شرمېږې نه، حیا نه درځي؟ ځکه لوی لوی سرداران او یا کسه مردار شوي او چې کم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو، هغه ابو سفیان دی. هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې ناچوم، لام بم بنا، سر کې به ګومنځم نه وام تر څو چې ما بدل نه اغوښتي. نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې. بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کېږي او نه پکې فصل کېږي. نو د شام لار خو د مدینې شریفې سره په نږدې تېرېږي، دغه تجارت لار هم پې بنده شوه. بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته، خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه. نو دا لار هم په دوی بنده شوه تجارتي. د ښځو پیغورونه هم دي، لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو. یو میټینګ یې وکړو. میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي، یا خو به زو د خپل بدل باخلو او یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوو. ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده، دا موجوده غله به څو ورځې پس ختمه شي، څه به کوو؟ یا به جوړه کوو، په جوړه کې زمونږ بېعزتي را، خو خپله بېعزتي به برداشت کوو، او یا به خپل بدل او انتقام او جنگ به کوو. نو عرب خو وي غیرتیان وي، نه جوړه خو نه کوو، دې کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یې رانه مړم کړل او یې رانه بوم تلل او د هغې پیسې یې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو. بس دا دویمه خبره به کوو چې جنگ کوو. جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي، نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلي چې وردی نو جنگ ګراني. هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی. نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلي جنګ شوی و، د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو، دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو، په دې به ځان له جنګي سامان والو، په دې فیصله وشو. او په غیر چاپېره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جړل به مرثیې به وې، ځان له ملګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي. د چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې، د چا به پلار و، د چا به د هغه دوست به و، د چا به رشته دار و. د 3,000 لښکر دی په مکه کې تیار کړ او ځان سره یې ښځې م روانې کړې، زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو، ولې که مونږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي، لوڼه به رانه بوځي. نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږه لږ په غیرت کې راځو، نو مونږ به مضبوط جنګ کوو. او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به یې وې، نو دوی به راکې جوش پیدا کوي. دا فیصله وکړله حضرت عباس رضی الله عنه. دغه وخت په مکه کې پټ مسلمانو ښکاری غږ نه کو. هغه یو خط ولیږه نبي علیه السلام له راولېږه، یو قاصد له خط ورکړه، وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما رواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې. خط نبی علیه السلام ته راورسېد. خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی، تقریبا 3,000 کسان دي، ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني، ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې م روانې کړي دي. د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و. عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و، بدر کې مردار و. رور مردار شوی و شیبه، د عتبه زوی مردار شوی و ولید. نو دا هنده د عتبه لور ده، پلار تره رور دی مړو، دام ډېره پیش وه، بادره ښځه وه. او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه، هغې وې ځم ښځې ځان سره روانې کړه، په ډېر لوی جوش کې روان دي. حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده، هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړ.
کم چې نوجوانان لکانو بعض بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دې ته مړه مو آئے بل احیاء عند ربهم يرزقون دا جمدی دی خدای سره دی روزی ولا خدای ولا دا سی نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو کومو ګټه وکړه بیا زمون فتح مومن ته بیا زمون ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمون ګټه د شهادت دی د مسلمان په دواړو کې خیر بعضې کسانو رای دا و چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی به راشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به هم اولو په کاڼو به هم اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به په کاڼو ولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا معامله کړې ده او مونږ بار اوتي نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوزو څوک وایي اوزو څوک وایي نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې دړو غږی ونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبي علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیه السلام مړو پرې نه ښود چې هغه خپله ری ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغری چولې وي دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وایې چې وځو نو ځو او که وایې چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو نبي علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي نو زغره اچولی او دا الله نوم به والو دا الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی دې کې به م الله زمونږ مدد کوي ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت کافر 3,000 دي مسلمانان زر دي د مدینې منورې نه چې راووتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي که بالغ دی او که نابالغه دی خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس لاړ شي نو چې چا عمر 14 هغه واپس کړ یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ماونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سموره ابن جندب رضی الله عنه هغه د صف نه میدان ته راووتو وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښود ما هم ځان سره بوځه
نبی علیہ السلام هم حیران شو وی صاحب زه پې تکړه یم ګنې ماله دې په پرزونو راشي که زه راو پرزولم بیا دې دې زه به نه ځم او که ما راو پرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته وی را میدان ته شئ په پرزونو ورشئ چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سموری ابن جندب لګي شو هغه رافع یې راو پرزو وګوره صاحب راو مې پرزو چې دله دې اجازت ورکړه ما له به مې اجازت راکړې وی ښه ده ته هم پکې راځه دومره شوق و په هلکانو کې څوارلس کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه هغه محبت او د حضور پاک سره مینه وه حضور پاک لاړ د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد اوس خو بالکل مخامخ دی اوږد غټ غر دی مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی خو په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی کافران راغلي وو د دې غر په خوا کې پراته ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه و هغه دوی نیولي مخکې نه راغلي نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده د احد دې غر ته نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی چت غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر دی بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده د هغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی باراني اوبه پکې ځي هغه زمانه کې هم پکې باراني اوبه تلې اوس هم پکې باراني اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه مره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دی رو نو حضور پاک ویرېده چې هسې نه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنگ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر او خالد ابن ولید هغه زمانه کې لا کافر و هغه یې وله مشر کړی ورته یې ویل چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې مسلمان به مونږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل عبدالله ابن جبیر یې وله مشر کو وی ته به د دې دفاع کوې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانی شي او مونږ جنګېږو مخ په مخ خو د شانه څوک حمله ونه کړي نو ډېره ښه جنگ شروع شو هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې ووې او چې کوم مړې په بدر کې شوي وو هغه یې ورته رایاد کړل او جلاګانې وکړې ښه یې وجړل او ښه ګډې شوې ورته او شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا که او سار وخت جنگ شروع شو لومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول
هغه کې چې کومې مشر عبدالله ابن جبیر ناغله هدایات ورکړل وته وی تاسو بر دې غونډې نه بالکل نه کوزيږي تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدلته ناشئ او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او منتا بیا به نه کوزيږي او کوم شکست منتا بیا به نه کوزيږي او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي کوم ټول مړ شو غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي په دې غونډه بناسي دینه باندې کوزيږي دا هدایت یې ورکړه جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې داغه انفرادي جګړې به وي باقي کې خدای پاک مسلمانانو لا بری ورک دویش کافران پکې خدای مردار کړل دویش ډیر شي چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خو په او خو دې په تختیدو شو نو چې سړی دروندې نو منډه نشي واله نو چې چا سره به تور وابه غردول منډه به واله که چا سره نیزه وابه غردول منډه به واله بس مسلمانان خو پیښو چې کافر خو او تختیدل څوک غر تختیدل څوک اخوا تختیدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه راغونډول هغه تورې غنیزه د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډي یو صحابي فرمایي بخاری شریف کی حدیث تے وی دا کافرانو خز ما پا خپل اولی چې خزو منډه والے او په غر کې خطه او دا خزو په دې نالو کې چې کم داغي پازیبونو پنځیب چي وی امم لیدل منډه وای خزه لګیا دي تختی او مسلمانان غنیمتونه غونډي بلکې مسلمانانو تور خپل کې خاو ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک سکی مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړلو تختیدل خدای مو تختیدل او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نیزه خپل کې خاو دی اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو غل کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کوم فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جنگ شروع شنو چې مال خودم په قبضه کې کړ په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبدالله ابن جبیر ته په کوزیګو غنیمت با مونږم راغون مشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزیږي هغه وی بالکل ویلې دي خو خو د جنگ کې کنه جنگ اوس ختم شو بس دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی ورته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزیږم هغه نور ورته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی دا بالکل یې کړی دا خو خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزیږو خو جنگ ختم شو تر قیامت پورې خو په دې غونډه نه یو ناسته چې بس موږ به همیشه ناست شو هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډي خځه د کافرانو تختیدل سړي لاړل تختیدل نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو په غونډه څه کوو مونږ به هم څه غنیمت راغونډو کنه دا مشر ورته وایي چې تاسو کوزیږئ کوشه ما ته خو چې ترسو نبی علیہ السلام نه ویلې زه نه کوزیږم دې کې د هغوی سره خپل منځ کې لږ تو مې اختلاف راغی څلوېښت کسه ترې راکوشو لس پاتې شو خالد ابن ولید د لرې ځای نه اندازه واخیسته چې غونډه خو خالي ده د دې نه مخکې د دوه درې اټیکه په دې خوړ کې کړي دي چې په دې خوړ کې به راشم د شان او په مسلمان حمله وکړم خو دوی خو 50 کسه غشي وسره و دوی به تنبول او به تښتېدل بیا به اټیک وکړو دوی به په غشو بیا وویشتل بیا به تښتېدل هغه چې وکتل چې غونډه خو تقریبا خالي ده راشه موقع ده نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کړ او په خوړ کې کوشو او را عمله شو چې څنګه را ورسېدل دې غونډې لا دوی په غشو بیا ګزارونه وکړل خو اوس دې وخت کې خو دوی لس پاتې دي څلوېښت کو شوي دي نو غشي کم وا پې ګڼو نو خوند یې نه کو نو دوی غریبانان ورپسې د غونډې نه کوشو دوی ته خو پته وه چې که دا د اسونو لښکر په مسلمان ورغی مسلمانان خو لګیا دي بېغمه دي تورې خودې دي غشي خودې دي نیزې خودې دي سامان را غونډوي خو دا ټول به دلول کي نو دا خواران ورته کوشو په هغه خوړ کې او تورو سره ورته ودرېدل چې دا د خالد ابن ولید د اسونو لښکر منع کړي اپې ګڼ و پسې د اسونو نه راکوشو جنگ وشو دا لس صحابه خو په هغه خوړ کې شهیدان کړل لس واړه خو لاړل شهیدان
چې دا 10 واړه شهیدان شو نو میدان ورته خالي و، د شا نه رالل او پاسونو سواره دا په جنګ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی هسته وسره نیزره وسره توره ده دې خو به ځان بچ کوي تختی اس غلولی شي بل وجلی شي مسلمانان لګیا دي هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شا نه په غونډۍ 50 کسان دي زمونږ دفاع کېږي هغې څه خبر دی چې 40 ټکو شوي دی او 10 شهیدان شو هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري زمونږ دفاع شته د شا نه اسم نشته تورې خودې دی او غنیمتونه غونډۍ دې وخت کې په د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغې او شروع یې پې وکړه صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي یوم شهید کېږي بلم خدای دا څه شو دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې غزارونه شروع کړل کافرانو پکې اوازونه شروع کړل دا شیطانانو پکې چغې ووالې او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ او نبی علیہ السلام له یو پیغور هم ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه وی واخله دا توره دا غزار وی زه د قمیه زوی یم حضور پاک په تخیر کې اقمک الله خدای دې هلاک کا خو نبی علیہ السلام په دا مخ مبارک وو په توره باندې خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته دا مخامخ یو غاښ د دوو پسې دا چې کوم دریم غاښ دی دا نه دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو ډکره شو او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک یې بچ کړ خو شهید شو ولګېد ښه مضبوط او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پې را مخکې شو ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړل او لګېد ډېر زیات ولګېد نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد باقي بچ شو اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل د هغه د حضور پاک لګېده یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه وواله چې نبي علیه السلام ولګېده او ختم شو چې شیطان دا چغه وواله هلته مصعب ابن عمر پرېوت هم د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري بس دې کې صحابه خپې وخوی دی او صحابه پکې شهیدان هم شو څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبي علیه السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده بس پرېږده چې مونږ مړه شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې دي ډېرې تیزې وینې ترې روانې دي تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه وینې په جبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي ویې څکلې حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ولې وڅکله بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې مالکه د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور پې حرام ده حضور پاک یو صحابي ته وی چې موچت کا دومره وینه دې لاړه دومره کمزوره شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو یو صحابي ته موچت کړی غر ته نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه وله اوږه ورکړې ده او هغه غر ته یې بر اوچت کړی دی اوچتېدو کې څه مقصد اوچتېدو کې دا مقصد نو چې خلکو نه ځان بچ کم نه نه غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیده خلکو ته خامخامخ شوې دو مقصد یو مقصد یې دا چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي دا چې خلکو یې نبي هم شهید شو
نو ما به وویني دی به راغونډ شي. او دویم دا چې د به د خپل ملګري لږ صحیح کم چې دا ملګري په کوم طرف لاړه. مشر له پکارم دی چې جنگ کې خپلو ملګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او په هغې کې کېناست او خلکو ته یې چغې کړې یا عباد الله، ای د خدای بندګانو راجمع شئ. نو صحابه ولیده، صحابه بیا راجمع شو. چې ورو ورو صحابه راجمع کېږي بیا جنگ شروع شو. دې کې ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې راغله او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه اواز وکړه فی القوم محمد صلی الله علیه وسلم، وی محمد پکې جمدی دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی جواب مو ورکړ. جواب چا ورنکړ، یاره وی دی خو مړ دی. وی افی القوم ابن ابي قحافه، وی په دې قوم کې ابوبکر جمدی رشتہ. حضور پاک په مور کوي جواب چې ورنکړ وی دی مړ دی. وی افی القوم عمر بن الخطاب، وی دې قوم کې عمر شته. حضور پاک مور کوي جواب، یاره وی دا مړ دی، دا ټول خو مړه دي که جمدي. جواب بیا راکړی. حضرت عمر ټینګ نه شو، هغه جذباتي دی. ای ابو سفیان د خدای دشمنه، دا چې تا د چا نومونه واغېستل دا خدای تعالی جمدي پرېښي دي، دا مړه نه دي. دی کې ابو سفیان یو ناره بلند کړه، اعلو هبل، لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد. دا د هغوی یو ناره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوت یو خدای یو بوت، په جنگ کې به یې د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړئ. وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل، او اعلو هبل تاسو وی الله اعلی و اجل. زموږ خدای ډېر لوی. صحابه وی په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم، زموږ عزا خدای شته، عزا د هغوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي. وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لکم، خدای زموږ مولا دی، زموږ کارساز دی، زموږ امدادګر دی، ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو آواز وکړ، وی تاسو به په مړو کې مسله ووینئ. ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دی ورکړی خپل فوج ته، ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي، خو ګورې خپم پې نه یم، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست. فالحرب سجال، او جنگ خو د بورقې مثال دی، په بورقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي، کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واغېست. چې دا خبره وکړه دی کې صحابه بیا راجمع، دا خبره کېدلې صحابه راجمع شو. چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندل. نه نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخلي هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوی، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. د هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو. مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابو پکې څونه ښکاره کړه، او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایي. د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته، د الله رسول خیر یې وته
هغه خیره شروع کړو وستل الله رسول خیره وتاو کړي خلکو ته صرف دومره خبره د خلی مبارک نه وتله وی لن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرته کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کا دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتاو کا وی ان الله لم يبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را لګلې او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه کوي کدی په دې نه خپل پیغمبر به گزار کو پیغمبر خودی ته د جنت نه راخی د دوی خیر خکې د دوزخ نه بچ کړي دی خپل پیغمبر باندې گزارونه کو نه پوي دي نه پوي حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې بد نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تنبول پر یو لاس دا لاس شل شو او چې هغه حلقه ده زغری د حضور می دا کار ماته پرېږده دا خدمت ماته پرېږده دا ته مه کوه وی ښه ده راشه راته راوباسه چېرته راوته نو غاښونه یې ورته خپل اړم کړل نو د حضرت ابو عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانو را منډه کړه حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیبیان را په منډه شوې حضرت عائشہ صدیقی به مشکونه د اوبو ډکول او په منډه منډه به اوبه راوړی او زخمیانو له به خوله کې اچولې منډه به یې والې او فاطمه رضی اللہ عنہ راله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بنده شي نو علي صاحب به په ډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي ګرم ایرې راواغېشتې هغې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبی ده کم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه رامخکې شو ماما دې هم پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې راغله نو مصعب ابن عمر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وژړل وی دا غم به اوس څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی چې څنګه راله چا وی خاوند دی شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله ورور دی شهید شو وی الحمدلله او وی د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی بل سړی ونه مخې ته راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی بل وله مخې ته راغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیہ السلام څه حال دی وی جمدی دی خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا څلور کسان یې شهیدان وی نبی علیہ السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه یو ځای دفن دي څلور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چاردیواري ده په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا ته وکړه ده به په یمین ویم یو به زه وکړم ته په یمین وی ما وی چې ښه نو یې ما چې ښه ده مخکې دعا کوم وی وایه
ما لاس اوچت کړی مې چې خدایا سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې ما هغه وی په تور عذاب هغه وام یو بل ښه ستړي کړو او بیا پې زه زورور شم او وی وهم او مردار شي. نو دی عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې ښه ده ما دعا کوم آمین به پې وی. وی دی مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې زه یې وام امیم وی ښه یو بل ستړي کړو او بیا په ما زورور شي ما وی او ما شهید کی. وی ما وی چې آمین. وی سار لمې د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله فقط دعا مې خدای قبوله کړه. وی زه په انختم امن خطې په تور وال کو وی ښه ستړي شو. وی ناګانه ما مردار شو. وی چې مې نظر وکړه عبدالله ابن جحش ته او وی دیم د یو کافر سره انختې دی مې چې دا به دعا د دم قبوله ده او زما هم قبوله ده. وی ښه یو مضبوط تکړه کافر سره انختې دی هغه هم په توره وی دی هم وی. وی ناګانه پې زورور شو دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه د ډېرې بهادرۍ اظهار وکړ. لومبي وخت کې تاسو ته مو وي چې د مسلمانانو پله درنه وه د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د لور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم وحشي ابن حرب هغه سره یې خبره کړې وه. وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید کړ ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی حمزه دې شهید کړ نو تا به زه په څه طریقه آزادوم. وحشي وی په خپله رضی الله عنه وروسته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه حربه ورته وي په عربۍ کې. وی په احد کې یو غټ کاڼي شاته پټ ناست و. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم مخامخ خو هغه له څوک نه شي ورتلی. وی ناګانه دې زما خواله راغی. وی چې راغی بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پې وکړو ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. وی مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوته په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلې ده دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې یې تې پوزه پرې کړه شونډې تې پرې کړې وې غوږونه یې تې پرې کړل سترګې یې تې وویستې او دا سینه یې وله وشلوله زړه یې تې راوویست په هغې یې چکونه ولګول اینه یې تې راوویسته په هغې یې چکونه ولګول او دا اندامونه یې په پړي کې واچول امیل یې تې جوړ کړه د اندامونو نه او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده حضرت حمزه خور ده امراله حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو زبیر ورشه مور دې منې که چې دا خو ښځه ده د ښځې زړه خو ډېر کمزوري نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جګ پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې که. حضرت زبیر ورغې او مور ته ودرېده وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر وله آواز ورکړه وی مور نبي علیه السلام وایي چې مور دې منع کړه دقسې ودرېده یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. ای بچې ورشه ورواره ته مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبر او که زما ورواره په دې یېرېږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف ضرور دا لاش لګینم یو دوه خبرې ورسره کوم. وی ښه ودرېږه تپوس کوم وی خو د الله رسوله مور خو مې داسې وی وی ښځه پرېږېده چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ سینه شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته نو د مخامخ ودرېدله. وی خلک وایي چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي. رورې تاله زه مبارکباد در راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد در
او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خښ نه کړم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه روځي او دې ته خدای جوړ کړي خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی د ډېرې لوی بهادرۍ په غزوې احد کې په وخت کم دی زما په خیال نو باقي واقع به راته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم که زندګي وي او د دې واقعې چې کم مقاصد دي او کم اغراض دي او کم غرض دپاره مې شروع کړې ده هغه به انشاءالله درته آینده جمعه کې بیان کړم دعا کې رب العالمین زموږ د خیر او د برکت زندګي نصیبه کړي نو خود چې کم شهدا دي الله تا به لوی درجات ورکړي خو موږ هم سوال کوو خدای پاکه د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځوي د دغې صحابو د دې قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی خدای دا قربانۍ نصیب وکړي هغې اجرونه ورکړي او کم تکالیف چې دا الله په لار کې دي تېر کړي د هغې اجرونه او برکتونه نصیب کړي پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د حضور پاک راوړل شوي دین ټول امت کې خدای خور کړي زم د فتنو آفتونو مصیبتونو په حفاظت او په امان کې وساتئ مردگان ته دعا وکړئ د تېر هفته کې بعضې کسان وفات شوي دي د نارینه او زنانه الله د ټولو مغفرت نصیب کړي رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي روغ صحتونه وله ورکړي د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي او که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ تربګنۍ مې غوله په روغو باندې بدلې کړي په یو یو قدم مونږ له نیکۍ وجرونه راکړي او تم د دین او د دنیا د دواړو برکتونو خیریتونو نصیب وګرځولی کړي اخر وخت کې په خپلې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر باندې بدل دا ملګري حج بدل کوي د هغې نیت هم تپوس کوي او دې که ما سره ځان له میلاو شي نو ښه به ځان لري ما سره میلاو شي نو زه به په طریقه باندې پوه کړم ځکه حج بدل یو بوټی لږ مشکل دی او څه شرطونه دي پکې او د مې شکر نیت د مې شکر خو بس نیت همدغه دی چې کوم دی ته غلطي شوي د مې شکر چې دا کوم د حج دم دی علالول دی به دغه نیت دی نور پکې څه نشته او کور کې بیماري ده الله دې ولې شفا یو ملګری دی هغه ته هم څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر او په خوشحالۍ مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر نشتر آباد نز مدینہ مسجد د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ کلی دکان موبائل نمبر دے 03018891 او بل نمبر دے 0345914715 پلا صوفی بدی گویا شی دغه بورز د قیامت تپوس بکیږي د قیامت تپوس بکیږي د پاک الله په عدالت تپوس بکیږي د پاک الله په عدالت تپوس بکیږي خلق بواله حیران پلا صوفی بدی گویا شی او خلق بواله حیران پلا صوفی بدی گویا شی او تپوس بکیږي د هر چانا خازه چې پاغلی مولا شي خلا باندې تشي انسان پلا صوفی بدی گویا شي خلق بواله حیران جړا بکوي خلق بواله حیران جړا بکوي لباختا پویر د ځان جړا بکوي لباختا پویر د ځان جړا بکوي نن د ځان غم کړه نادان والله صوفی بد گویا شي ونن د ځان غم کړه نادان والله صوفی بد گویا شي او تپوس بکیږي د هر چانا قاضي چې پاغلی مولا شي خدا بد بلد شي انسان والله صوفی بد گویا شي او طلا براشي د میزان
حساب کیږي تلاشي د میدان حساب کیږي حیران به پیغمبران حساب کیږي حیران به پیغمبران حساب کیږي یا ټول بیریږي د الله نه والله سوف بد گویا شي ټول بیریږي د الله نه والله سوف بد گویا شي او تپوس مکیږي د چانا والله چې پاغني مولا شي خلوخ بد بد شي انسان والله سوف بد گویا شي ازم کبا گرم د تابي مسلم رورا مسلم رورا انور براخ کتا سونی زیوی مسلم رورا انور براخ کتا سونی زیوی لکی پرورا یاداد ثابتا دا قرآن والله سوف بد گویاش وداد ثابتا دا قرآن والله سوف بد گویاش او تبوز بکیگی در جانا قاضی چپا غنی مولا شي او خلفات بلدش انسانا والله سوف بد گویا شي یا داخ پل مل دلار مل دی ثابت ددا پل مل دلار مل دی ثابت ددا او شل بخوان دا متل دی ثابت ددا شل بخوان دا متل دی ثابت ددا آخرت للدی د دنیا نا والله سوف بد گویاش او آخرت للدی د دنیا نا والله سوف بد گویاش لو تباد بلدش انسان والله سوف بد گویاش او تبوز بکیگی در چانا قاضی چی پاگنی مولا شی او خلفات بلدش انسان والله سوف بد گویاشی او هدایت شاه سائل داوائی نیکی دا پکار هدایت شاه سائل داوائی نیکی دا پکار او فتور لحد کے بتنہائی نیکی دا پکار فتور لحد کے بتنہائی نیکی دا پکار یا دل تزار بچ کا دا گنانا والله سوف بد گویاشی یا دل تزار بچ کا دا گنانا والله سوف بد گویاشی او تبوز بکیگی در جانا خازی چه پاغنی مولاشی لغل باد بلدش انسانا والله سوف بد گویاشی لغل باد بلدش انسانا والله سوف بد گویاشی جوړ دې په مخ د پراخ خون کړلارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې جوړ دې په مخ د پراخ خون کړلارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې خپل بدل وخی خړلې دی او نه دې پاتې جوړا خپل بدل وخی خړلې دی او نه دې لاس او خپل تن پسرو وینو لړلې دی نه دې لاس او خپل تن پسرو وینو لړلې دی او نه دې شلیلو خړې د ګوګل را خطلې دی نه دې شلیلو خړې د ګوګل را خطلې دی د شلیلو خړې د ګوګل را خطلې دی سرکی زما پاشقانو کې ځان شماري تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې جوړ دې په مخ د پراخ خون کړلارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې تا پکم دلیل زما د مینې دا ودارې هجر کې د سترګې د سرو وینو پوارې ندي هجر کې د سترګې د سرو وینو پوارې ندي
سوش پیتر گنستار حرین دی او دی پسر دار دوینو غرغرین دی کڑے دی پسر دار دوینو غرغرین دی کڑے دی پسر دار دوینو غرغرین دی لری چمی پتما دیداری فکم دلیل زما د مینې داودار فکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د بیرا کو نکړلار فکم دلیل زما د مینې داودار فکم دلیل زما د مینې داودار ولار دې غچ زما دلته درغلی وای یا کملار دې غچ زما در تراغلی وای او طالبانو د دین وخت په وخودلی وای طالبانو د دین وخت په وخودلی وای یا سره د عقل غلار په خودلی وای سره د عقل غلار په خودلی وای سره د عقل غلار په خودلی وای ما باندې بکوز دې غداری تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د پیرا کو نکړلار تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار داسلی ونی د دنیا کار پس غلیتا یا دمرلی ونی پسید غلیتا پورزی پشانی درستم املا تڑلیتا پورزی پشانی درستم املا تڑلیتا او خور باپا سرد سال باپا شانی نلیتا خور باپا سرد سال باپا شانی نلیتا خور باپا سرد سال باپا شانی نلیتا خودمدکارو سر ملگری دانگاری پکم دلیل زما د مینې داودار پکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د بیرا کو نکړلار پکم دلیل زما د مینې داودار پکم دلیل زما د مینې داودار مشکل اصل مرازي چشما چانا یا مشکل کشایم چرازی شمال چانا کلمہ سر پر دغ انسان دا دو جہانا کلمہ سر پر دغ انسان دا دو جہانا یم شیل شازلی سوال کا زمانا یم شیل شازلی سوال کا زمانا یم شیل شازلی سوال کا زمانا گیتا چید بلچا پا انتظاری تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د پیرا کو نکړلار تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار عاشق عمر گل حافظ الکلام حافظ عمر گل حافظ الكلام ما بسك جانش بورزي بأراما ما بسك جانش بورزي بأراما او بيلنشي زمان اخوك محبوب نبي قلفاما بيلنشي زمان اخوك محبوب نبي قلفاما بيلنشي زمان اخوك محبوب نبي قلفاما وبكري دن زمان وفاداری تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د بیرا کو نکړلار تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار جوړ دې په مخ د بیرا کو نکړلار تپکم دلیل زما د مینې داودار تپکم دلیل زما د مینې داودار
کمه نه غني غلام د غلامانو کمه نه غني غلام د غلامانو رب د پارا پسپیتوب میں د درنشا گرانو محترمو اوریدونکو دا نور لسم نمبر 61 د ناتوان هدایت شاه او حافظ بشیر جان ارمانی په आवाज باندې دکیږي د شلم په انتظار اوسئ دا بتاسو ته پیښور ښار کې د قصه خانه شاته په کباړی بازار کې اسلامی کیسټ هاوس کې د حاجی مسلم جان او اسلام ګل سره ملاویږي او چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول مزوا عاشقان چې جنگي دل په بدر ایا سمرا مزوا عاشقان چې جنگي دل په بدر دور د خوندو چې څوک شهیدان کې دل په بدر ایا دور د خوندو چې څوک شهیدان کې دل په بدر ستوري اسمان نو راغلي زلي دل په بدر ایا ستوري اسمان نو راغلي زلي دل په بدر د تورو منځ کې غیرتیانو تکبیرونه کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول د دین د پاره میدان باندې جنگونه کول سیلاب د وینو بهیدلو د موتا په زمین یا سیلاب د وینو بهیدلو د موتا په زمین عاشق بسر دلال د ځان کړه خطا په زمین یا عاشق بسر تلان د ځان کړه خطا په زمین کم ساس کې فکرلو مسلمه وایتا په زمین یا کم ساس کې فکرلو مسلمه وایتا په زمین دني سر په خپل دل پسې ویرونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول کله چار اور پلار خاون باندې پروا کولا او کله چار اور پلار خاون باندې پروا کولا صرف جڑا به پیغام د مصطفی کولا او صرف جڑا به پیغام د مصطفی کولا چې حضرت حیات هر چا په مسکا کولا او چې به حضرت حیات هر چا په مسکا کولا شپه بلا پتنګانو پر سر خونا کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول هر سړی پیدا ګڼلو د حضرت پمینا یا هر سړی ځان پیدا ګڼلو د حضرت پمینا هری تیری دی پد ملت پمینا یا دل نهر تیرے دے پد ملت پمینا دورت جنگ دشتی بیکلو عبادت پمینا یا دورت جنگ دشت بے کولو عبادت پمینا دورت جنگ دشت بے کولو عبادت پمینا سوالونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازن کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول د دل د پاره میدان باندې جنگونه کول هغه وخت پس ارمان دې زفیر ګل
خادمه وای په هغه وخت پس ارمان دې زفیر ګل خادمه ګند ماحول کې عمر ګران دې زفیر ګل خادمه یا ګند ماحول کې عمر ګران دې زفیر ګل خادمه دلته صدیق هجران دې زفیر ګل خادمه یا دلته نور صدیق هجران دې زفیر ګل خادمه دلته نور صدیق بس هجران دې زفیر ګل خادمه هغه کار چې یار پس باندې حکمونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول چې پاک رسول په دینانو توازونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول د دې د پاره میدان باندې جنگونه کول او د خپل ځان راته ګران مدینه ښار دې ربا ډېر سندر دې ربا دیدنې غواړم ډېر سندر دې ربا دیدنې غواړم د خپل ځان راته ګران مدینه ښار دې ربا ډېر سندر دې ربا دیدنې غواړم ډېر سندر دې ربا دیدنې غواړم ستي مزار وزدورتون لرون ستي مزار دران دري هاشمي نبي سردار دربار در حسن